د کابل شنو صنایعو پارک د برېښنايي انرژي تامین په هدف د دریو لویو پروژو عملي چارو پیل پرانیسته وشو. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د کابل شنو صنایعو پارک لپاره د برېښنايي انرژي تولید، جذب او لیږد درې سترې پروژې رسماً پرانیستل شوې. په دغه پروژو کې د 40 میگاواټ لمریزې برېښنا تولیدي دستګاه، د 126 میگاواټ امپیر په ظرفیت سب سټیشن جوړول او د 200 کیلوواټ برېښنا لیږد مزي غځول شامل دي. د پرانیستي مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر پر پانګوالو غږ وکړ چې د هیواد د مناسبو شرایطو څخه په ګټه اخیستنې باید د انرژي په برخه کې خپل پانګونې لا پراخې کړي څو هیواد د برېښنا سکتور کې ځان بسیاینې ته نږدې شي. نن د دې وخت څخه د هیواد باید په خو درو کوم خپل هیواد د ازادۍ ترڅنګ آباد هم غواړو نو اقتصادي حریت ته ډېره اړتیا ده. موږ باید د سیاسي حریت ترڅنګ اقتصادي حریت هم ترلاسه کړو. د خودکفایۍ لپاره یوازینۍ لار په هیواد کې دننه صنعت ته وده ورکول او په هیواد کې دننه پانګونه ده. د چارو ادارې لوی رئیس، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر او د ښار او کور جوړولو وزارت ښاري معین هم په خپل ویناو کې د یادې پروژې ارزښت وستایي او د اقتصادي ودې او صنعتي برخې لپاره د انرژي خدماتونو په برخه کې د پام وړ مهم کام یاد کړ. نو 50 یا 55 کال مخکې چې 100 میگاواټ موږ برق درلوده نو هغه کم شوی و لا زیات شوی نه. اسلامي امارت ورته توجه کړې ده چې باید موږ د خپل انرژي او د خپل برق د خپل توانایي نه برخمن اوسو. دغه پروژه به د کابل د صنعتي پارکونو او فابریکو هغه لویترین مشکل چې دا ډېر وخت ورسره مخ دي او شکایتونه ځینې پورته کېدو او ډېرې فابریکې او ماشینونه ولاړ وو، کارګر او تخنیکاران بیکاره وو. ان شاء الله تعالی چې له دې پروژې سره به دغه مشکل حل کیږي. پروژه‌ای را که امروز تحت ریاست برشنا در کابل جدید در صنایع سبز افتتاح می شود یک پروژه بسیار حیاتی است. همدارنګه د پنګوال شرکت استازي او د شنو صنایعو پارک عمومي رئیس وویل چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د یاد صنعتي ښارګوټي برېښنا اړتیا تر یو بریده پوره او ګڼې فابریکې چې برېښنايي انرژي ته په تمه وي په کار پیل وکړي. دا پروژه په مستقیم ډول د صنعتي پراختیا، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او مهاله پانګونې ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د بیا نوي کېدونکې انرژۍ له لارې through renewable energy. عوامی تلاش و عوامی علاقمندی صنعتکاران برابر است و با این حمایه که امارت اسلامی افغانستان برای صنایع سرمایه‌گذاری میکنه ما بر شما ان شاء الله امیدوار هستیم برای 5 سال آینده ما خودکفایی ما بیشتر میشه و ما از یک کشور مصرفی به یک کشور تولیدی تبدیل خواهد شدیم. د دې غونډې په پای کې د کابل شنو صنایعو پارک کې د دریو سترو پراختیايي پروژو د چارو پیل په هدف د بنسټ ډبرې کېښودل شوې چې ټاکل شوي تر راتلونکو 2 کلونو پورې چارې بشپړې شي.